السلام علیکم کتونکو، هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله او بریالي د ژوند په مزو کې وئ. درمنو کتونکو، زه فرهاد رضا یم. جوړ راله تصویر کا خو ارمان پې بره ولیکه. جوړ راله تصویر کا خو ارمان پې بره ولیکه. سترګې ورله تورې که جانان پې بره ولیکه. جوړه یو جونګړه کا چې بله وي ډیوه ورکې. جوړه یوه جونګړه کا چې بله وي ډیوه پکې. پاسه نوریزه که اسمان پې بره ولیکه. جی حمیدالله ډبروال صاحب که خپل کلام راته ووایي نو ډېر به ښه. فرهاد رضا نړۍ مننه. امید لرم چې ټول مینوال به روغ جوړ او صحتمند وي، خوشحاله وي. نظم به ویمه، زبیر غوښتنه وکړه د نظم او مخکې ما ویلی هم دی، خو بیا هم د دې مینه ده، نو د دې درنې مینې ته ډالۍ دی. خو د نظم نه وړاندې به څو شعرونه وو چې ته راته د دروغو دروغو صد کوه. ته راته د دروغو دروغو صد کوه، زه به درله یاره په رښتیا راځم. ستا په لیدو زه من غټېږمه، ځکه خو د ورایه په خندا راځم. دا ځله که تلمه نو غږ مه کوه، زه په شرم نه یم، زه بیا راځم. فکر په کار دی، فکر وکړه د ضرور په حقله. فکر په کار دی، فکر وکړه د ضرور په حقله. دلته فرعون دی هر تن د خور او لور په حقله. اسلام د ژوند د تېرېدو ښه اجازه کړې ده. مونږ په دې امر مدام هسې ززه کړې ده چې زړه یې څوک غواړي خور لور نه چا پوښتنه کړي. په زور د ورکړې خلاف چرته چا غندنه کړي. تپوس کول ډیر ضروري مونږ د هلکه ګڼو، جینۍ چې خوښ کړي هلک هغه پیغله سپکه ګڼو. د جینۍ خوښه د بند د پاسه ځان ورکوي، چې دا خبره یې بابا له څه تاوان ورکوي. دا هم انسان دی، ځان له فکر خپله خوښه لري. د چا رومال که لري، خیر که د چا نښه لري. په ماشوموالي دې ورکړي اوس انکار وکړه، ځان له سزا خوښه که اوس ځان ته ازار وکړه. دا جي د لور د خپلې خوښې سړی جرم نه دی. دا جي د لور د خپلې خوښې سړی جرم نه دی. تا چې ورکړې نه ورکړې صحیح شرم نه دی. پیغلې چاړی دي د خپل ځان تپوس کولی نه شي. فیصله هم د ټول ژوندون د دا زغملی نه شي. زما د مینې د څه ډېره دړدېدلې قیصه، زه هم څه نه وایم، لا پټه ده لا غلې قیصه. هغه کوشش کوي بیخي مې هېرولی نه شي. په نوم د بل ده خو ما هم زړه نه ویستلی نه شي. د دې قیسې نه راتېرېږم اوس څه پکار دي، څه فیصلې په دې دنیا کې د خپل زړه پکار دي. ځوان له پکار دي چې د جبر فیصله ماته کړي، چې د جینۍ په رضا نه وي چې کوزده ماته کړي. هله ملګرو به په خوند د ژوندانه ورسم، چې د چا خوښ یم چې هغې پیغلې ته زه ورسم. خو زه به ستا یم ډبروال په حوصله وایمه، مدام د ځان سره زه دغه یو ټپه وایمه. ماله دې نه راکوي خیر دی، چې په بل چا دې خرڅوي جړا راځي نه، چې په بل چا دې خرڅوي جړا راځي نه. مننه.